The Maya Nano actor. د مینانو اختر لنډه کیسه. زنګ یې راوکړ، ویې ویل: تا ځان ته د اختر لپاره جامې کړي دي که نه؟ ومې ویل نه. ویې ویل: دا څه معنا چې نه؟ نو یوه میاشت وروسته اختر دی او تا لا جامې تر اوسه نه دي کړي؟ ومې ویل: سمه ده چې زه خپل ټول وخت اختر ته په جامو کولو ضایع کړم، نو پلار ته به دې ولور څوک پیدا کوي؟ ویې ویل: بس چې هر څنګه کېږي ځان ته جامې وکړه. ومې ویل: سمه ده وبه یې کړم. رښتیا کوم رنګ جامې وکړم؟ نري یې راوخندل، راته کړه یې: نو عاشقان کوم رنګ جامې کوي؟ ومې ویل: څه تور رنګ خو نه کوم، ګرمي ده. بیا به د کلي ګاونډ خلک وایي چې سړی د ښځې نه بیریږي، په دې ګرم اوړي کې پرې تورې جامې کړي دي. ویې ویل: ښه نو تا ته د کلي خلک مهم دي او زه درته مهمه نه یم ها؟ چې خبره مې څنګه کوله موبایل یې قطع کړ. د رختونو دکان ته ولاړم، د هر رخت عکس مې ورلیږه، ډېرې لانجې یې کولې، کله به یې یو راښوده کله بل. اخر مې ورته وویل: زه ستا یوه رایه نه ده. موبایل مې پرې قطع کړ. له یو څه شېبې وروسته مې زنګ ور وواهه. ومې ویل: څنګه خبرې نه کوې؟ ویې ویل: تا ولې موبایل قطع کړ؟ په غوسه شوه. ښې ډېرې خبرې یې وکړې، خپل زړه یې ښه تش کړ. تر ټولو وروسته ما ورته وویل: غوسه دې سړه شوه؟ ویې ویل: نه لا سړه شوې نه ده، زه درنه خفه یم. ما ورته کړل: ولې ونې؟ ستا په خوښه مې تورې جامې وکړلې، زه نو ستا خبره چیرته غورځولی شم؟ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې په مینه ناک انداز وویل: تا رښتیا هم تورې جامې کړي دي؟ ومې ویل: هو. ویې ویل: نو د خلکو له تهمتونو سره به څه کوې؟ ومې ویل: خلک به هر څه وایي، جانانه ستا لپاره مرګ هم قبلومه، او ستا فرمایشو ما پوره کړ. تورې جامې په اوړي چا اغوستې دینه؟ په ښکلي او ترنمیز غږ یې وویل: تورې جامې واچوه یاره، تورې جامې در سره ډېرې خوند کوینه. ومې ویل: چې دنیا غریبه نه وې، پښتون بدبخته نه وې، ولور په ښځې نه وې او ته هم سخته نه وې، کاش چې په خپل وطن کې اوس وې، کوچنی اختر به مې د یار په غېږ کې ونه. دوهمه برخه ډېر ژر. د سعادت ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید ادریس سعادت تاسې ته وړاندې کړه. تر څو پورې چې زه د بلې لنډې کیسې لپاره ستاسې درانه حضور ته راځم، تر هغې پورې مې په لوی ښاد او باد رب سپارم. هر چېرې چې یاست خوشحاله اوسئ.